وایي چې څه کوي هغه برېبې. افغانانو دوه عکسونه مې لګولي چې یو د ملا ضعیف صاحب بل د عظیم سواتي صاحب، دواړه یو قصې دي او دواړه د پاکستان د دهشتګر د اسلام پر ضد ریاست د وحشي ریاست چې همیشه د اسلام پر ضد چلېدلې یوه قصه ده. نو زه اول ملا ضعیف صاحب ته سلام کوم چې ړه ته یې سره نه شي چې تا سره په 2001 کې یا په 2002 کې د پاکستان وحشي ریاست کم کار کړی هغه یوازې ستا سره نه دی، هغه زموږ د ټولو افغانانو بېعزتي کړې ده. شخصا د خپله پاچا کاموال زمانې بېادبي دي ما په کمیس او پرتوګ ایستلی او همداسې که په جمهوریت کې د سفیر د لور سره کوم ظلم او زیاتۍ د پاکستان ریاست وکړو او همداسې زه عظیم سواتي صاحب ته ویم ځکه دواړه افغانان هستې دواړه پښتانه هستې، یو د لر وطن دی یو د بر وطن دی. خو زه یو خبره کوم چې کشکې دا کمیس او پرتوګ د باجوان ایستل شوی وي، کشکې دا پرتوګ او کمیس د رانه ثناءالله ایستل شوی وي. او انشاءالله وخت را روان دی چې په بنګلادیش کې خو د دې 93,000 پوځیانو نه بنګالیانو کمیس او پرتوګونه ویست. انشاءالله دا ځل به دوه چند دی، موږ به انشاءالله ستاسې له ټولو بدل اخلو. خو زه افغانانو ورونو ملا ضعیف صاحب خو به تاسې پېژندو د پاکستان کې سفیر و د طالبانو په 2001 په 2002 کې چې کله د پاکستان وحشي ریاست په 52 ملکونو د طالبانو اسلامي حکومت افغانستان خرڅوي او پښتانه خرڅوي، نو ملا ضعیف صاحب د رانیسي او د امریکایانو په مخ کې د بېعزتي کوي. د پاکستان پوځیان او اداره او تړدي نیولی دی او هغې ته یې حواله کوي چې د دنیا په تاریخ کې اوسه پورې داسې کار نه دی شوی چې د یو ملک سفیر ته راواله یو بل ملک ته یې حواله کړه. یعنې دا اعزاز پاکستان ته حاصل دی، دا بې شرمي او دا بې غیرتي. او همدغه شان دی دا عظیم سواتي صاحب به تاسې پېژنئ. د ده نن ما یو ویډیو وکته چې دی جاړي او دی وایي چې زما نه ویډیو ویسته زما نه بېادبي دي، ما پې کمیس او پرتوګ هر څه زما نه ویسته او زما ویډیو زما لور ته لېږلې ده، بچیان په امریکا کې ژوند کوي. آیا داسې ظلم، آیا داسې وحشت په دې دنیا کې ماته یو ملک وښیوه اسلامي او غیر اسلامي. زه چې وایم چې پاکستان د اسرائیل نه زیات ظلمونه کوي زه یې په ګرنټي وایم. په بنګلادیش کې تاسې وګورئ، بلوچانو سره وګورئ، سړي خو پرېږده ښځو سره. او دا پاکستان دهشتګر ریاست چې جوړ شوی دی بغیر د مسلمانانو د وژلو نه، د خرڅولو نه او د اسلام د بدنامولو نه بل کار نه دی کړی. د ده بل کار نه دی. اسرائیل کم از کم که د فلسطینیانو سره ظلم کوي د خپلو خلکو سره خو یې نه کوي که نه. نو دا وحشي ریاست چې جوړ شوی دا د اسلام په ضد ریاست چې د کومې ورځې نه جوړ شوی 13 لکه بنګالیان دې شهیدان کړي چې هغې وخت کې دا یو پاکستان و، بنګلادیش نه و. 10 لکه ښځو بنګالیانو ښځو سره جنسي تېری کړي. بنګالیان د ودرول یعنې په یو ګولۍ یو مه ولې شپږ وولې، بیا به یې قارغانو سپو ته ورچول، ځناورو ته به یې ورچول دې غوښې وخورئ. همداسې بلوچانو سره یې دا کارونه وکړل چې بلکاو بلوچانو نسل یې ختم کړو، ښځو سره یې جنسي تېری وکړل، د تیارونو یې راوغورځول. او همداسې تاسې وګورئ همدغه کارونه یې په سوات کې مو کړه، همدغه کارونه یې په ملکنډ کې مو کړه، همدغه کارونه یې په باجوړ کې مو کړه، همدغه کارونه یې په وزیرستان کې مو کړه. همدغه حرامیتوب یې زموږ پښتنو سره چې د افغانستان نه راوړي او پاکستان ته ځي، همدغه زموږ ماشومان او ښځو سره همدغه کارونه کوي. او په 2009 کې همدغه شانې ظلمونه موږ په خپلو سترګو لیدلي. نو نن خو تاسو ته معلومات وشو چې ما 8 کاله چغې والې چې دا د اسلام په ضد جوړ شوی ریاست چې دی دا د مسلمانانو د ذبحې او د بربادۍ لپاره جوړ شوی دی. د خپلو خلکو نه پرتوګ وباسي، د نور خلکو نه کمیس او پرتوګ وباسي. د دې مطلب صرف ډالر جوړول دي. نو انشاءالله وخت را روان دی چې د دې د ضلالت شپې را روانې دي. کمې خبرې چې ما کولې الحمدلله دا به تاریخ یاد ساتي چې زما خبرې ټولې رښتیا وي. زه هغه خلک پېژنم خصوصا د پی ټي آی د عمران خان د پارټي چې ما ته به کنځلې کولې، ما ته به د دې پوج په خلاف باندې چې ما به خبره کوله، ما ته به بد رد او ما ته به رقم خبرې کولې، زما عکسونه به شیر کول. نن هماغه خلک یې د دې پوجانو په خلاف باندې دي، نن هماغه خلک یې د دې باجوا په خلاف باندې دي. او انشاءالله پښتنو او افغانانو ورونو زه یو خبره کوم چې مه د اشرف غني صاحب توهین کوئ. مشر سړی دی، بدرد ته مو یو ښکته بعضې پښتنو ته وایم او د بعضې پورته پښتنو ته وایم چې مه د عمران خان دغه کوئ توهین کوئ، ځکه هغه یو مشر یو سپین ږیری سړی نیوکې وکړي بدې ردې یا کنځلې او د چا په درد مه خوشحالېږي. نن ټول پښتانه په یو درد کې دي، په یو حالت یو رقم ته دي، خو الله دې دغه ناپوهه پوه کړي. زه یو خبره کومه چې اشرف غني صاحب باندې کله ډلې وشوې نو واسکټ یې داسې کو یاد نه شي د ځینه ونه خوځېدو. او همدغه شان دي چې پرون عمران خان په بل ورځ په کانټینر باندې په ډلې وشوي او دی په خپل ولګېد، ګوره بیا هم مقه شاندې راکوز شو. یعنې دا یې محسوس هم لکه که سړی معمولي ګوتې هم پوه کړي دا کوي، مګر د دواړو حالت وګورئ په دې باندې غور وکړئ. دشمن د ټولو یو دی، دغه ریاست دا دهشتګر ریاست دا باجوا اوس ټولې دنیا ته معلوم شو. او زموږ دا خبرې چې کولې چې پاکستان د اسلام په ضد جوړ شوی دی، دا د مسلمانانو په ضد جوړ شوی دی. او ما به چې دا ټول چغې والې همداسې چغې زمانه وي نن به تاسو ته تاریخ هم ثبوت کړي. زما یو ویډیو پرته ده او زه دا خبره کوم چې انشاءالله وخت را روان دی چې د دې حالت به موږ چې څنګه بنګلادیش کې د هغې نه بدتر کوو او بدتر طرف ته حالت را روان دی. خدای دې دې تباه او برباد کړي، ځکه چې زموږ پښتنونه سره هغه ظلمونه دي وکړو افغانانو سره چې هغه موږ سره نه امریکایانو کړي نه روسانو کړي او د طبیعي شپې را روانې دي. دغه ویډیو خیر په دې چې ومو کاته چې د ملا ضعیف صاحب او د عظیم سواتي یو رقم